بسم الله الرحمن الرحیم. اسم سلیمان است، والد صفی الله، محصل رشته منیجمنت. مردم به جایی که نماز بخوانند میرند در کاروبار روزگار خود. همی که به نماز جمعه بیاین همی خوبتر است، بعد که هر وقت که کسی شکایت داشت یا کدام فرما یا پیشنهاد داشت میتونه به وزارت امر بالمعروف مراجعه کنه. ما نوم فرید الله ده، لغمان ولایت اوسیدونکی یم. په دغه منطقه کې په دغه صحي مرکز کې خلکو ته خدمت وړاندې کوو. خلک چې دي په دغه منطقې کې تر هغې چې موږ پر مثال وینو یې که دلته کراچیوانان دي، که دوکانداران دي، که صحي پرسونل ده، که غیر صحي پرسونل ده، دغه خلک ټول د جمعې په ورځ باندې خپل منځونو ته ځي، دوکانونه بندوي. که نماینده یې پر مثال دلته خپل مالو لپاره ګوري، نو ټول خلک ځي په لاس مترۍ کې موږ سره مسجد ته اخوا دې لاس ته مشته ده، دې لاس کې په لاس مترۍ موږ سره مسجد ته ده. خلک ځي خپل منځونه کوي، په وخت سره یې کوي، د جمعې لمونځونه هم کوي، نور منځونه هم کوي، په منځه ته ځي. سلام علیکم، نام من رامین است، باشنده ولایت کابل هستم. ما بسیار زیاد روزیستیم، چرا که مردم برای اسلام تشویق میشه. خوبتر است که برن قایم کنن، نماز جمعه خدا بخوانن، خوب است، گناهشان کم میشه، برن نماز بخوانن، پس بیان در دکان خود خلاص.